مدد خان امارات قایم ده. شکر الحمدلله. نو بس موږ هم ګوره په سر کې سر ورکوو په کونه کې مغین درکوو ښه مدد خان ګوره دا خبرې مه کوه د الله بنده. اماراتیانو خو زموږ شینواري تباه او برباد کړه. هغه امین الله مولوي صاحب او هغه بل څه شی دی چې دا جان قومندان نوره په شرمو یې وشرمولو. مدد خان ګوره دا یې موږ شروع چې پروس صاحب درته په مامن دواړه له خیره په امر سره چې الله توفیق استفاده یې له خیره بیا په تبوی کنډه واړو دا مرتدي خوارج ده. ښه خبره کړې. کونه د ضربه کې ده که منفرد ده؟ کونه د ضربه کې ده که منفرد ده؟ ګوره مدد خانه دا خبرې مه کوه. زه سره څومره په سړیتوب غږېږم او ته دا خبرې کوې. ښه ته صحیح ده مولوي صاحب. زه ساوه شم ما اوس ته په لاندې خوله مړې کړې که په ګوتې کړې مدد ته کله ما ونیوې بیا به زه تا ته ووایم چې دغسې مړي کړه. ته چېرته یې توریالیا؟ ته چېرته یې توریالیا؟ ټپلیان کې تا چې وژلي د هغو هم ښځې وغېمه تا نه شیري د هغو هم ښځې وغېمه او ستا په خدای قسم یې چې ناست یې ولاړ شه او چې ولاړ یې روان شه او چې روان یې رامنډې کړه. ګوره مدد اګیوار مې نه یې نه مه شې چې مدده اورې اوره مدده محترمینه ګوره دا خبرې مه کوه. که موږ سره په انډیوالۍ غږېږو په ملګرتیا ته داسې خبرې کوې موږ ته. مولوي صاحب تا د قرآن ووایي دروغ مه وایه. ته غنګنې نه ډېرې ریږې که الله پاک نه؟ الله پاک نه ډېرې ریږم. څه خدای د خونه ړنګه کړه. الله پاک نه نه پټېږي او د غنګنې نه پټېږي. دا په الله چې ګوره مدده اوس هم چې خدای لري موږ کړی که زه اوسه پورې بنګرې نه پټ شوی یم. صرف او صرف چا نه ډارېږم الله نه ځکه چې الله پیدا کړي او الله په مړ کړي چې موږ مرګ ژوند د الله په لاس کې ده. ته څو بالتۍ خورې تیز ده لمبه که پسکه ده تروه ده؟ باطلۍ خو چې ته کله ما ولیدې به زه تا ته ووایم چې دغه باطلۍ خورم مدده نو. زه خو په عدلخیلو کې یم بېوقوفه خو غاړه ده بنده را تباه شه وروره. اسرائیل چې ده د مور رور شي په ښځه ده دا غي نه وامه. ګوره کنه مدد کنه د الله بنده ما را تروسه ښځه کړې نه ده ما را راوستې نه ده ته بیا وایې په ښځه دې دا غي باندې چې بس ښځه نه یې کړي بس لمن په شا واړو او غریبانو له کونه ورکړه. الله دې اجر لده. بس سره زامنه موږ ته دا بلبل اوږې او پیشپوتي مه خوښې کړه. مړه چاټۍ مخکې خدای چې دومره منګوټي تباه شوي دي چې مدد خانه ورکوی نورې ته کیسې یاره بیخي شکر الحمدلله نشته نوې کړه پړه ها. دا د شیان په کومه خاوره دي؟ بس د ایشیانو باندې الله پاک داسې عذاب نازل کړی دی چې ګوره دا غونډ سپین غرې ګوره په غولو دو بیل مازه که او ګوره په شرمو یا وشرمولو ټوټې پراته دي. اشرف غني بابا ګوره دغسې زور ورته وښوده ښه. اشرف غني بابا خو به منې که نه چې وې نه منې نو بس په والله بلاش به داسې سوټي ده وغی ښه کونه ده نه موچان روګنډي او نه ډاکټران. اشرف غني د خدای دا مردان غوږونه ورکي هیبت الله خو ده به منې ګوره دغسې یو شرعي نظام راولي. بړه خدای د تاسو غونډ تباه که ورور هسې زکاتو غلی هسې ټول عمر زکاتو چې پوستکي ژویلې دي. هغه مدده اورمه ته چې محترمینه په دې پوسته کې پروت یې څه لپاره پروت یې؟ زه شکر الحمدلله. بس افغانستان کې څوک خودکشي کوه افغانانو بچیو سره څوک بدماشي او څوک لانجې کا که نه بس پېږې سر د پاسه سر شته نو. نه مطلب په دې باندې دا اوس د الله د رضا لپاره په دې پوسته کې پروت یې که د پیسو لپاره پروت یې؟ یاره مشره فی سبیل الله بس ګوره د ایشیانو او طالبانو سره ما ګوره جنګ جایز دی وروره. تاسو هلته امریکایان ولې نه وژنئ وروره؟ سره کافر لګیا دی افغانستان کې اسکریم څټي وروره او تاسو وروره بس ته لاړ شئ او که بر شئ بس په پولیس برابر شئ په اردو برابر شئ ورک شه خدای د خونه ړنګه کړه بېوقوفه. ګوره خو چې دا امریکایان چې هغه خرڅوي اسکریم خرڅوي په افغانستان کې تاسو غونته ملتقین ورسره یادستي وي تاسو سترګې یاستئ کله چې یو کافر ونیو هغه نه سترګې وباسي نو هغه ته لاره بیا نه ښکاري. تاسو سترګې یاستئ تاسو چې ختمه شولې بس هغه یو ځای کې مونږ اصرار کړه بس نوره به یې کاته ورختمه وو. ای بوړه موږ ته پیشنګان مه خوښې کړه. ته چې الله پاک باندې دومره ګران وای 14 کاله مخکې به ګوره امریکایانو شهید کړی وای او ګوره کړکۍ بیا چولی وای او وورې به در فشا کړې وای او په جنت فردوس کې به ناست وای او مرغللو غاړکۍ به ده پیلی
او لولې بوجۍ مرغللې به ته پته ستا د چشماتي افغانستان کې نشته دی مولي صاحب ته خدای نه یېرېږې هو الحمدلله زه الله پیدا کړی ما الله نه یېرېږم ته مسلمان یې هو شکر الحمدلله یو 5 منټه راته بوک شه که نه اوري مبارکه وردا خبرې مه کوه د الله پاک ګوره مجاهدین ناست وي دا سره کوم د خبرې کوي ما دا پته خدای ده ستا مجاهدین هم درته پاک او خدای ده تاسو هم سوټ کوني کټول چې د عذاب نه خلاص شو بس مولي صاحب بس خدای ته وګوره ښه بس موږ ته ډوزې مه وله بس موږ ته بدماشي وکړه ما خو دوه وخته ته وویله چې ګوره دلخیلو کې و کابل کې و دې علاقه کې ګرځو ښه په چترۍ بس په غاړه ولا چې ګوره کفن په سر ګرځو مرګ نه بې ایمانه سړی یېرېږي ته چې یاسې هندوانو بګوان دا ځان نه جوړ کړی موږ ته نصیحتونه مه کړه ما ته دا ګوره که خپله زه راغلم ما موبایل ما که دره نه غلم صادر ملګرو ته به ټلیفون کوم چې مدد پرې نه دی که دا مړه پردي خیرات کې سپي شړه څوک چې مړي که هغه داسې نه شي ویلی ستاسو خبر کوچیم خدای دې وبخښي ما ته ډوزې ویشتې هلې څه شو ګوره د الله باندې داسې سره تو خبره مه کوه داسې خبرې مه کوه صادق حجت څومره ځوان سړی و او ته دا خبرې کوې موږ د امارت وګوره که بټي کوټ او که کابل او که جبدیار او ګرځه یوه خبره ده دا پکې نشته چې دلته ته راته او دلته به زه درځم بیا مو بل خبره ده بس څنګه وواخلې ماته ټولې ته به بیا به سترګ کړي د خدای غیر خبرې مه کړه افلاطونه خدای د کور ړنګ کړه څه سر ته د غول ختلي څه د غولو جوس تڅکلی ولا چې زمونږ د خره نه ډېر کمه کلی هغه به هم بس بوس نه خواړه غولو پسې به ژړله غولو پسې جوړ کړی مولي صاحب یې که چې چټي صاحب یې که سیسپي صاحب یې که واشلي صاحب یې رانه لرې ګونې ولا سومبۍ مانه چېته کړې وای یو لاس ګاډی سوټې ما ته نه وچون کړی وای او ګوره تا غوندې بدماش بوټي ولاش دومره مونږه سم کړي او خوله مه ولاش چپېړو کې لا پټه کړې وای دې شکر وباسه چې موږ نه لرې او ډوزې ولې خاو چې غریب سړی او جاپاني تیزونه ګوره مدد خانه اورې مدده اوري بابا وه مدده دا خبرې مه کوه سم په سړیتوب غږېږه مړه ما ته ښکاري چې اربکی شی اربکیانو سره اوسېږي ځکه دې خوله ته چې زه خو اربکی یم او ستا مېړه یم ما مېړه ستا مېړه یم او پښې پورته کړه او پرتوګ وباسه د سهار به وکړې چې ته ما کله ولې بیا به زه تا ته وایم چې ماده ده راسه ته اوس زما مېړه زه به تا ته د پرتوګ وباسم زه دومره چې تکړه یې خو ناټې لمبر ده را کړه لمبر هم بیا در کوم هر څه در کومه مدد یې راکېټ په مرمۍ پیسه نوم لیکلی ده خپلې ښځې له په ناټې ولیکه ورشه بیو ته ګوره چې نوران نه شي دا ښځه نشته ده خو زه به تا سره حساب کوم تا ښځې ته به یې ولیکم راشه که نه بیا چې زه د وښیم او بس ما ډېر بختور غین دی مکمل کاروبار به د جوړ شي 2 ودونه به حلاله درکړه بس خونه کې به د مکمل قاچاقبري روانه کړې مړه خدای دې درکړه مامندۍ درنه څنګه منډې وایستلې ښه څه شي مامندې پته دا مینا در وکړې مامندې ولاړ دا تا غوندې یار چاګړه به وګوره دا تا غوندې جاسوسان نه دومره ښځې ډرولې دي ښه ملګری ته د خپلې ښځې نه پوښتنه وکړه ولا چې ګوره اوس زموږ کوچ کې د مامندې د غین ماغزه پراته وي دا دې غر که مدده خدای د ستا هغه ښځه غر کړه چې ما له کوچ نه راکړی اوري دا ګوره څو بېکاره مامندي راغلي وزیري پورې دې ځنم چې موشې کړه په تپۍ م واړول ښه او بیا چې در باندې را پرېښودم وروره مدد یې لاړې هغه ته ورسوه مارکو ته دا څه رقم ته مدد یې غورو ته دې ګوره وروره پوه په مارکو کې مردګا وه زه شکر الحمدلله په دې غټه جرغنګۍ کې او ډرسکه کې زه په والله نوم د خدای چې کندهار کې ومه بې غیرته بې ننګه خوږیانیا زه د پېژنم اواز نه تا همغه خوږیانی چې پیسې ما خفه کېږه تو نه ورکوم او کونې تو ورکوم ته کوني څه سړی ښه غول شوی ښه زه د پېژنم تاسو ګوره خپل خلک په غم واړو بې وجدانو اورم راغاپه ته میدان ته راته باشه چې ویې شمېرې مو خو شمېرلو ته اوزګار نه یو بس خالي
روغ تر وباسو او کریټ کوي او نور بس لاړې سیتو کوو او نور پیږې بس فول سلیټر کې تر وځو شیشه خېجو کوم ځای ته درته باسم مدده ځانمال ښایم بله ورځ را باندې تباه شو یو رقم د غولو بیو ملګری بیا 2 شپې سپې بس مکمل ګیمونه په شروع کړي چا کاته لغت کړه او چا پورته ګوره ځانمرګې ورته مه وایه د الله بنده ګوره الله ته ګران خلک دي هغوی ته فدایي وایه الله ته ډېر ګران خلک دي هغوی ته څنګه ځانمرګې وایې ملګری فدایي خو په جنت کې نو ستا ناولې خو دلته موږ ساټاټیو کې پراته دي دو ښځو غنو اما څه ناولې مردار خوانه هغسې ټوټې پروت و قسم را باندې حق نه لرې چې ټولو وړکو روژه مو کړو شوه کانګې وکړې وایي تاسو غونته مړتد خلک یې وروره د هغوی په سر باندې الله جنت ورکوي هر چا ته وایي داسې مړتدین دي دوی سرونه کټ کړي الله په بدل کې به یې جنت درکړمه مړتدین خو ته یې مردګا وه چې ګوره مور د پردیو خوټو ته ژاړي ولاکې د خپل یم زموږ خو بیا هم شکر الحمدلله ډرون در پسې ده ډرون داسې تیزونه در باندې اچې مردګا وه چې ټوټې اچولی ځان ته فکر نشته سنبۍ را اوس هم خو زما ملګري په غین کې را ځوړنده لکه دوکان کې چې میانشو کښې را ځوړنده اوباما په غولو زور کوي ماته د تیاري اوباما درکړي وروره چپلک چې ورته جوړوئ هر څه ده کارونه چې هغه تاسو کوئ ورته تیاري درکړي اوس په هغې باندې مونږ ډاروئ مونږ الحمدلله یو الله نه مو رب العزت ډارو مونږ نه شي ډارولی ته خو بېنظیرې پاپي او د نواز شریف چپړوسي او خپله چپړوسي کړه او خپله بوډاګي کړه او خپله مردګاوي کړه او کسپروشي کې ده بس کسپروشۍ کې راغټ شوی کسپروشي د کار دی کسپروشي د روزګار دی خپل کوسونه چلواسته پلان مولا چې په خپله طبقونه ورکوي تم خانداني کوني ستا هغه مور مبارک هم کونه ورکوي ستا هغه ښځه ګړنګنه هم ولا چې کونه ورکوي چې په سر سوکله ورکوي یوه ټوکرې ګینونه به تر ولوېږي ولا چې مور د کوس نه د کلینیک جوړ دی مریضان غینونه کې بستر دي ته خبرې بې غیرته بچیا د پاکستان غلامه مردګا وه ته چې دومره الله پاک ته نږدې وایې وختي به نه وایې مردګا وه اوس به د په قبر کوړکوړې او غول کړی ولا چې ما نه بد مرده شو او بې وقوفه یې بې وجدانه زه خو بیا هم شکر الحمدلله نه په خاطر اول کې ورته پروت یم ګوره سر نه په تېر یم تختم خو نه ته خو تښتېدلی بې ننګه تښتې خو ګیدړ مدده ومدده ښځه ده ووایم کوس کې په لغته اورې مدده اورمه بېنظیره چا مړه کړه بېنظیره ګوره همدا جماعت اسلامي مجاهدینو مړه کړه که ته اوس مونږ کار څو نه وایو چې تاسو پاکستان خلک یاستئ ګوره بېنظیره مونږ هم مړه کړه او همدغسې مشرف تنظیر د فتیشه دی پاکستان پاچا هغه به مونږ الحمدلله مرداروي او بیا به اشرف غني مرداره او اوباما او دا خلک دا بچیان مچیان تاسو دا به ټول مرداروي الحمدلله الله به تاسو مونږ په لاسو مرداروي انشاءالله الرحمن الله جل جلاله د مرګ او د ژوند فیصلې کوله چې مولي صاحب چې دومره دم کیسه کې نه یو ها دومره دم کیسه کې نه یو لکه مې تور او ټکی سپین ملګری موږ ته ګوره ډوزې مه وله ستا د په رب قسم چې بس همدا اوس عدلخیلو ته راته باشه د ایشیانو سره ملاتړ اعلان کړه وکړه او سره وکړه موږ د په کیسه کې نه یو د املاس مړي چې سر راپاتې مو والله بالله چې د کیسه کې هسې مرو یو مرګ دی او موږ ولا چې دومره د خپل ژوند کې خفه یو خاویا شته شي او مردګا راشي یا موږ بس غاړه کې ځان راچوو یا دی بس دی په ځای ذبحه کړو مدده ومدده ګوره دا خپل ژوند کې په تنګ کې دا ګوره حرام کار دې شروع کړی د داسې یو کار کې چې دا ژوند د الله باندې تنګ کړی راسه د مجاهدینو سره ته ودرېږه مجاهدینو کار او روزګار وګوره قسم په الله دنیا نه به خوند واخلې داسې یو مردار کار دې شروع کړی زه به دې پکې تنګېږي لعنت دا ګوره وګوره منافقینو سره ولاړ په منځ کې او زه به دې لعنت تنګېږي مجاهدینو سره ودرېږه چې الله تعالی دې زه پراخه کړي او دنیا نه خوند واخلې ما نه دې دنیا په خوند پوه صحیح ده مجاهدینو سره به وده ته دوره په سنت طریقه برابرې ښځې کوس کې د لږ زکات یا سرسیان نشته ما او غین ډېر غریب یو ګوره راسه دلته ته موږ سره راسه زه به تا ته زکات هم درکړم او ټیکټ چې غواړې به ټول درکړم زه تاسو ته ولاکې درته باشم چې سوچ درم سال نه زمون تاسو ظالمان یاستئ لړم بچي یاستئ خپله مورم چیچئ ولاکې باندې دومره اعتبارم څوکه ها 500 روپیو خلک یاستئ بې وقوفو
منګه په چې 500 روپو خلک 500 روپۍ مقابل کې خو ته خپل سر نه تېرې وخته دې ونه ویل زه خپل سر نه 500 روپۍ په مقابل کې تېرې مقصد ځان پورستان کې خو ته ولې زه تاسو مامن کې نه پرېښودم بیا تاسو باندې د شان ګوره وګوره الله پاک ګوره دومره دل باچا دی تاسو باندې د شان الله پاک رویسته وروره په شرمای وشرمولی ورته خدای ما کزونه الله په غین را سواره کړه فتحې نه ویوړې غنیمتونه نه ویوړه ته اوس هم موږ ته وروره افغانانو ته بدماشي کړې ته منډه لاړ شه که نه هغه خپل قاضیخانې پوښتنه وکړه قاضیان چې به د ناستو فیصلې به راکړي بې ګناه خلک به د حلالولو هغه ستا قاضیخانه کې ورته بېدینه ورکزي ببرې خوټې ته څنګه پښتون ځان ته وایه بې غیرته بې ننګه د ورکزیو نه وتښتېدې په تېښته وتښتېدې پولس لیټر کې مه راغه په نور خط زده وغیم غاړې ته شګونې بېل مازه کوم د خیل به کاش ناصرو باسم او ګوره بر پټ پوسته په خط که غلې ومه ستا ښځه وزېمه کړمه ستا ښځه مږېمه کړمه ستا ښځه خرېمه کړمه ستا د ښځې د قوس نه کارکولی جوړ کړمه زما په سر پورې پاس ستا ښځه د ما وغی الله د خونه ړنګه کړه الله د کور ړنګه خدای د کور ران که ټوله ورځ بټیو کې کونه ورکې هر وخت کوټې لږه جولاګانو خر ستا مینا در وغېم خپله کونه ورکو خپله سومبۍ چلو مرده شو ولاج تاسو څه سیاسئ تاسو ګوره دا رقم مواسریان یاستئ لږه سپي همداسې په رفتار کې کونې ورکوئ نر او ښځې بې غیراتو ما ته ډوزې مه ولئ تاسو ښځې وکړه څومه تاسو په کونو کې خښتې وړي دي ته به ما له ښځې بدماشي وکړې څه شی دی میلو بچیا ولې خوللې دي او په کرېټو ولې خوللې وعلیکم لاندې در مولیکم لرمون د ګرم اورم اوري اورم 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 اورم